الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. زما محترم و مسلمانان ورونو ټیم ډیر مختصر دی. مشران علماء هم ناستی، سیاسی قائدین هم ناستی. یو چند منٹ په عنوان د عظمت صحابه رضی الله عنهم اجمعین په حواله سره یو څو خبرې عرض کول غواړم. بعضی ملګری د ای په ذهن کې با دا خبره ضرور وي چې سوجدا چې د صحابه کرامو د عظمت په عنوان باندې کانفرنس منعقد کیږي سبا استفتا سباندې زمانو باعث په من باندې هغه دارې په دې مذهبي جماعتونو باندې باعث دارې د صحابه کرامو تعظیم، د صحابه کرامو د ناموس دفاع دا زمنګ د دین مسله ده. ولې د دین مسله ده؟ منګ ته چې دین را نقل کړی دی صحابه کرام را نقل کړی دی، چونکه رافضیت شیعیت ای کوشش تا کوي دای بنیاد چونکه د يهودیت ته مخکې دور کې عبدالله ابن سبا يهودي هغه چې کله د رافضیت جنډه اوچته کړه او دغه مقصد هم داو چې مسلمانان ته یې عقاید خراب کی او د يهودو چې کوم دغه میراث ته هغه راټینګ کی. د يهودو میراث داو چې هغه تاریخ په دین په سند باندې اعتراض کاو، قرآن پاغي باندې گواه دی چې هغه اول د جبريل عليه السلام دا براتک باندې اعتراض کړو، قرآن دغه کوي ور کړي. يهود ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کچرته جبريل تا ته وحی نه راوړل من بستا خبره منو دریوي، خو شون کې جبريل زمون دشمن دی من زکتا نه منو او د قشانتا د يهودو دغه میراث رافضیت راټینګ کو، شیعت راټینګ کو چې دین منګه زکه نه منو، کتاب او سنت زکه نه منو چې دا صحابه را نقل کړي. باقر مجلسی ملعون په خپل کتاب عین الحیات کې کولاو تصریح وکړه چې دا قرآن من زکه نه منو چې دا شراب خور صحابه نقل کړي دي. هغه د يهودیت دغه براس دی را ژوندې کړو، لیکن د خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه د شان نو پیژندل د قرآن انکار هم په دې وجه باندې کوي چې قرآن د صحابه د مدح نه ډک دی. محمد رسول الله والذین معه، الله ویلي محمد چې رسول صلی الله علیه وسلم دے آخرت چې د سره ملګری دي دغه صفت الله کړي. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، د کفار مقابل کړي سختی خپل میز کړي زیات هم کون کړي. دغه مثال ذکر کړي بیا په تورات کې هم په انجیل کې هم په طریقه مثال صلی الله ذکر کړي شرایط تشریح نشم کوله، بلکې د صحابه ایمان زمون د پاره معیار ګرځولې شوی. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا. کله خلق ایمان راوړو اے صحابه استاد ایمان په شان ته خلق هدایت بیا مونته اصل کی بنیادی وجه دا وا چې کفار چې کم دي رافضیت اراو چتای شیعت راو چتای هغه خپل خباثت وخت په وخت باندې راخکاره کا ډیره پاره چې اصل کی دین زمون قرآن شي چې صحابه د منزلان دین لا ختم شو ځکه دین خو نقل کړي صحابه کرامو دي نبی صلی الله علیه وسلم ته ځکه مخکې دا پته لګېدلې او په وحي باندې هغه مخکې ویلي لا تسبوا اصحابي، زما صحابه ته ګورئ کنځل مه کوئ. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، که چېرته په تاسو کې یو تن د احد د غرو مرسته خرج کړي د دې یو موټی وربشو ته نشي رسېدلی. زما ورونو ځکه د صحابه کرامو په دفاع کې مخکرو اهل علمو کتابونه ولیکل. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مشهور کتاب ولیکه منهاج السنه سلور چلکی پشیت پانی گزاری وکلی زرپوری ورکلا غیلا. زمانو دا مسئله معمولی مسئله نوا، خود زمانو زموجود حکمران ای ترات مطالبه کوم ای تدا درخواست کوما چې زما دری ټول مملکت څومره مشران چې دي هغې ته درخواست کومه چې آیا په دې ملک کې د یو جج وزیر اعظم آرمی چیف
یا نور چې کم صاحب اقتدار خلق دي کله غي پر سر عام ګستاخی وکړي شي باقي دا غل چیل ورکولای شي ایت سزا ورکولای شي لیکن ز سوال دا کوم آیا زما صحابه ابو بکر صدیق عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان معاویہ ابن ابی سفیان عمر ابن العاص عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہ اجمعین آیا دار دین لاندری زدا پوستا کوم زمانو دا ټول سیاسی قائدین دا پوس کوم دا ټول مذهبی جماعتون دا پوس کوم ابو بکر ودی غلا وارث ہے دا ابو بکر څوک نشتا دا عمر څوک نشتا نن عمر نن ابو بکر نن معاویہ پدې ملک زلا وارث پاتې شو برسر عام دی د کنسل کېدلی شي او دا غیر څوک دفاع نه کوي زمانو دا زمونږ د ایمان مسله ده دا زمونږ د عقیدې مسله ده موږ اعلان دا کوو ابو بکر لا وارث نه عمر لا وارث نه تمام صحابه کرام لا وارث نه دي ان شاء الله تعالی زباری موجود دي ستاسو دار خبره جواب پکې ان شاء الله تعالی او غیر قرآن نے انکار پدے وجبانے کڑے ہو چھ قرآن کے صحابہ دغه عصمت ذکر دے په قرآن کے صحابہ دای صفاتونه ذکر دی ځکه خو غی دا انکار کو چھ قرآن ته من تیار نه یو غی خو پر راسته نه زمانو کتابونه تاسو مطالعه کوي علامہ احسان الہی ظهیر رحمه الله مستقل کتاب ولیکي شیعه القرآن په نوم باندې مطالعه کوي هغه تاسو به غی ټول عقاید بیا متوګوري په دغه کتاب کې چې قرآن په کوم طرز باندې انکار کړی دی زمانو خبر ډېرې زیاتې دي خو چونکې ما مشران هم راغلي دي موږ په خپله باندې ستړي ذکر جمعې خطبه هم ویلی شوې ده خو صرف تاسو ته مې دا خپل پیغام شریک کړو ټول خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو حکومت ته موږ دا پیغام ورکوو یوه خبره کوم اخیری د ګیلې په شکل باندې کوم کم چې صاحب اقتدار خلق دي موجوده حکمران دای نه زموږ یو غټه ګیله دا ده غټه ګیله مخکنو حکومتونو کې دومره په کولاو انداز باندې د صحابه ګستا